چې نه کار هلته څه کار په څه شي نه پوهېږي. اوس د دې هلک جګر مې راایسته ده بېرته اوس تازه یم خالي دی په چل یې نه پوهېږي. خدایه دا هم بېهوشه دی اوس پروت دی. خدایه پاکه دې سره ورته شی وکړم ټول یې زه یو زنګ ووایم ډاکټر ته. السلام علیکم ډاکټر صاحب ښه جوړې دا مریض اپریشن مې کاوه جګر مې له راایسته دی اوس په طریقه یې نه پوهېږم سړی بېهوشه دی بیرون مې د جګر راایستلی نټ و بوټ یې نه ښکاري راته اوس څه شی وکړم دې ته دا خو اوس بېهوشه پروت دی زړه هغه په چل هم نه پوهېږم چې کوم څه اوس واچوم ورته دا معلومات راله راکړه ډاکټر صاحب چې هلاکه ورځ ده اوس دا خو خلک به نه خلاصېږو نو سړی بېهوشه دی 2 ساعته یې کېږو دا نټ و بوټ یې رانه وږي چې دا اوس دې ته څنګه واچوم. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب چې شی مې وکړل هلک د سړي جګر د ټول راویسته خدای ظالمه چې سترګې یې کار نه کوي جګر ته رایستله خپله ده رایستله تا خو دې سړي له ګېډه شلولې که نه مالا ټول جګر دی نه راخطا کړو کښېنه سپین ږیری سړی یم ستا د کونټۍ کونټۍ کوي ډاکټر صاحب ته کښېنه هلته مړه هغه کې راپرې خدای ته دلته هغه کې راته اوس دا نه څه کړه ډاکټر صاحب تا خو سړي له ګېډه شلولې که نه مشکل دی ستا غوندې مې ډېر دلته استري کړي او جوړ کړي مشکل څه مریض یې سر چربل دفتر یې مشکل ولې څنګه چلې ټلګه چې پښتورګي خرڅه تجار خو دی نه خلاص شو داسې اپریشن مې ولا وکړو دا وګوره بابا تو شاکاږي موږ را داسې تکلیف مې راوړو ستا او تکلیف زه ښخ کړم خاطه مې با دا بیچاره ده داسې چیرلی دی دا ته وګوره دا خو کلبې مې لا چې بازار څه مې ولا بسته کړې دا روغ جوړ ده ستا مشکل وایه چې بیچاره دا وګوره پروت دی او غاښ نه کا سپین ږیری سړی خلاص شه همدلته کښېنه ستا مشکل څه شی دی ستا یې په خېټې څیرول کې څه ستا په بختولو کې څه خپل مشکل دی راته وایه ځان یې څه شی جوړ کړی مشکل دی څه شی مریض یې زه به څنګه تا باندې ځان وګورم دا وګوره دا مسلمان د څیرلی دی ته ډاکټر یې که قصاب یې دا وګوره پښتورګي کلمې ده ټولې تر رایستلې زه لیونی یم چې په تا باندې ځان ګورم بیخته شین شه چې شین ده زه خو سپین ږیری سړی یم کښېنه سپین ږیری سړی چې کې بېکاره پاس وخېږه چې ستا نه دا ډوډۍ دې زه راوباسمه پاسه وخېږه وخېږه ډاکټر صاحب کوپړه ته ولوېږه وخېږه څومره د تا نه څه شی زما چاقو واړه وخت مې دلته سبلا ودرېږه چېرې ځې